پوښتنه کوي وایي که د روژې په میاشت کښې یوه ښځه پر کوچني باندې ناروغه شوه او روژه یې ماته کړه، شرعي حکم یې څه ده؟ حضراتو دا مرض مطلقه مبیح د افطار. دا خلاصه داسې مسله لیکلې ده چې یو زنانه پر عیال ناجوړې شي دا روژه وخوري، نو که په دغه ورځ کې عیال پیدا شو په نفاس کې نو روژه که دا نه ماتوي نه خوري په غړې په باندې حتما نه. او فرضاً د ورځې ناجوړې شوه اما په شپه کې ماښام لنډه شوه بیا د بید محال هغه د ورځې چې دې روژه ماته کړې ده د کفارې څخه خلاصه شوه، ولې خو دا ناجوړي پر دې درد راغی، دا ناجوړي په ځان کې اباحت راولي، هغه د روژې خوړل دا مباح او روا ګرځي. حضراتو دا زموږ فقها راوړي، علمي اصول هم راوړي، د حسامي په آخر کې راځي، د نور الانوار په آخر کې راځي، وایي که یو سړی وي دی را ولاړ شي دا نیت کړې روژه چې د شپې نیت کړو سهار یې روژه نیولې ده پر 10 بجې عمدن ډوډۍ وخوړه چای وخوړې خو روژه ماته شوه کفاره واجبه شوه. نو په دغه ورځ کې په مازدیګر کې که دا سړی مسافر شو د هغه کفارې نه خلاصي، او که د دغې ورځ چې د رمضان ورځ د شپې تراویح کړي پیشلمه یې کړې دي روژې نیت کړې ده سهار پر 10 بجې پر 11 بجې پر 12 بجې د هغه ډوډۍ وخوړه یو څه ځان موړ کړي روژه یې ماته شوه کفاره باندې فرض شوله، اما د دغې ورځې په مازدیګر کې دا سړی مریض ناجوړی شو، هغه ناجوړي ورپېښه شوه یعنې چې هغه اباحت افطار هغه کفاره د مابین چې دا کفارې خلاصېږي قضا به دا سړی هنوز راوړي یوه قضا پر ده باندې شته. حکمت پکښې دا دی حضراتو که روژه ماته کړې بیا مسافر شو د کفارې نه شو خلاص، او که روژه وخوړه په مازدیګر کې ناجوړی شو د کفارې خلاصېږي هغه سفر د ده په اختیار دی، نو دا اختیاري عمل هغه د ده کفاره نه شي غورځولی، ولې مسافر کېدی که د واره مسافر یې روژه وخوري خصي، اما چې په مازدیګر کې ناجوړی شو او مریض شو هغه مرض غیر اختیاري دی، د ده په قدرت نه دی، دا غیر اختیاري عذر چې راغی هغه د جنایت هغه کې تخفیف راوستی هغه کفاره د مابین ولاړه. نو دغه زنانه چې دا درد ورته پیښ شو د ولادت روژه یې وخوړه ماتې کړه کفاره خو نشته او قضا د روژې خو هغه شي پر دې باندې شته، نو د هغه ورځ ده که سبا ده که بل سبا که په دا ورځ کې د دې عیال وشو که په شپه کې وشو هغه قضا د روژې به هغه سره راوړي. والسلام.